زما نوم جان آغا تخلص صالح د ننګرهار اوسیدونکی یم. زه په 1495 کال کې د الفلاح پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي فارغه شوی یم. موږ ته د زده کړو سره کله چې موږ په پوهنتون کې وو د نظري زده کړو سره موږ ته د عملي زده کړو زمینه هم برابره شوې وه. د ننګرهار مختلفو رسنیو ته موږ د ادارې له لورې معرفي کېدلو او هلته به موږ عملا زده کړې کولې، لکه مثلا د شرق تلویزیونو انعکاس، همدا ډول د ننګرهار مطبوعې ته پخپله د ننګرهار ملي راډیو تلویزیون ته به مو راتللو، دلته به مو عملي زده کړې کولې. نو هماغه برکت و چې موږ له نظري زده کړو سره په عملي زده کړو هم سمبال شولو. بیا په 1495 کال کې چې کله موږ له پوهنتون فارغه شو، نو بیا مې دلته له ملي راډیو تلویزیون سره وظیفه واخیسته یو څه وخت، د هغې سره ومه. بیا له هغې وروسته ننګرهار کې د یو بل خصوصي راډیو تلویزیون انعکاس سره مې د پریزنټر او همدا ډول د خبریال په توګه باندې دنده پیل کړله. له هغې وروسته بیا په ختیځو ولایتونو کې د کلید راډیو سره د سیمه ییز خبریال په توګه مې کار پیل کړی او تر اوسه پورې لا کار کوم. ورسره خوا کې مې البته نور هم بېلابېلو رسنیو سره په مختلفو برخو کې کار کړی دی، لکه چاپي، غږیزې، انځوریزې او نورو برخو کې، حتی په انلاین رسنیو کې هم ورسره پاتې شوي یو. نو که تاسې هم غواړئ چې په تحصیلي ډګر کې یو غوره بنسټ یا یو غوره مرکز وټاکئ، نو هڅه وکړئ چې داسې یو ځای وټاکئ چې تاسو ته د نظري زده کړو سره په عملي برخه کې هم کار وکړي، چې څو تاسو وکولی شئ د زده کړو په جریان کې په خپل مسلک کې لا پیاوړي شئ. او کله چې تاسې له پوهنتونه فارغېږئ، ټولنې ته داسې یو شخص معرفي شئ یا وړاندې شئ چې په هره برخه کې یا په هماغه ستاسې مشخصه برخه کې په مسلکي ډول روزل شوي یاستئ او د دندې د پیدا کېدو پر مهال تاسې له کوم کړاو یا خنډ سره مخ نه شئ.